احمدزی صاحب دغه ګوته نه ده، دا ګوته دا د زه به داسې لنډکه په لاړو داسې. بله قاري صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زخې دې پر کوم ځای باندې دي؟ قاري صاحب دا به بیا زه ته شخصي کې ووایم. دا ډېرې دانې دي. مې راته وایي خو چې په کوم ځای باندې دي زه به دې داسې لنډکه دا ګوته داسې په زه به داسې کېده داسې. یوه دقیقه قاري صاحب. ښه قاري صاحب محترمه زه به مې لمده کړله په ګوته باندې. زه به مه لنده وه، زه به ده لنده ګوته مې لمده کړه په ژبه باندې. ګوته لنده کړه. ښه په هغه زه خو باندې کېده داسې په هغه زه خو باندې کېده. ښه کې مې خو دې قاري صاحب. بسم الله بسم الله تربة أرضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا بريقة بعضنا بريقة بعضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا بإذن ربنا. وغزاي باندې چوف کړه. بسم الله بسم الله تربة أرضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا بإذن ربنا. بسم الله بسم الله تربة أرضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا بإذن ربنا. شوفي كورباني د دې یوه طریقه په خاورو باندې ما درته ښودلې ده چې په خاورو باندې زه به ګوته لنده کړې بیا په خاورو کې دغه خاورې راواخله داسې په غذایي کېږده هغه طریقه یې معملي کړه. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دم مې درته وښوده. دا د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم دم و چې هر دانو د زه خو ولا ته بې دا دم ورکول. یو منافق خندلی و نو دا خو دلته خو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو مجلس ته د منافقینو مجلس نه ده. جزاک الله خیر. یوه ټوکه رایاد سوله په دې دم پسې د رسول الله په دم پسې د خندنې دي الله دې په داسې مرض اخته کړه چې بیا د علاج نه وي. آمین آمین. یو کس را روان ده نو بیا یې دا غوزاڼه خو به پیژنې توره ګونګټه د غواوو په خوشیو کې چې دا دغه جوړوي داسې یو ګرد شی جوړوي هغه به پیژنې تورې ګونګټې دي او قاري صاحب ګونګټې تورې ګونګټې دا په دې مرداري کې تورې ګونګټې دا شیان جوړوي. نو بیا یو دغه کس ویلي اوسي دا اوس الله دې څه دپاره پیدا کړی نه بله پسې خاندلی و. الله داسې مریض کړه چې په دنیا کې علاج نه و. بل وخت یو حکیم ورته ویلو چې لاړ بسې همدغه د تورې ګونګټې چې هغه مرداري و نه څه شی جوړ کړي هغه به وخوري الله به تا جوړ کړي. الله اکبر الله اکبر. نو بیا یې هغه خوړلي و جوړ سوی. بیا یو وخت کې بل چا څه پسې ویلي بیا ورته ویلو ګوره په دې ګونګټې پسې څه ما وایي دې له لاسه وایي ما ډېرې سوټې خوړلې دي. ولله الحمد. ها نو الله پاک مو قدرمن سرلوړي کړه. دا ډېر عظیمه دعا ده دا ډېر عظیم دم ده د رحمت للعالمین. دا وګور دا یوټیوب پاڼه کې ما درته ښودلې دا طریقه مې هم درته ښودلې هغه خاورې وغیره. راځئ په خیر مهرباني. خیر قاري صاحب الله تا ته اجر عظیم درکړي.